امید لرم چې تاسو به مخکینی پارت د دې ویلاګ هغه ډیر خوښ شوی وي. راځئ چې وسو مخکې پارت 2 ته. دا اوس تاسو کوم ویډیو چې ګورئ دا پارت 2 ده. مخکې که تاسو ویډیو نه وي کتلی خامخا وګورئ ځکه چې داسې خوند نه کوي. مخکینی اپیسوډ تاسو کتلی وي نو وروسته چې کوم اپیسوډ نوی راځي هغه به تاسو ښه انجوای کوئ او مزه به درکوي. اوس دا موږ په لار روان یو. دا وږي دا تاسو ته ښکاري دا پخیږي. دې خوا ته ګنو جوس د قومي مشروب چې دی هغه ورسره هم تیاریږي. نو موږ فیصله وکړه چې راشو یو ګیلاس د ګنو جوس ورته وڅکو او څه دا ګرم ګرم وږي ځان سره راوالو ګاډي کې کینو او خپل سفر جاري وساتو. ځکه چې 15 غنټو نه سیوا زموږ شوي دي چې سهار ناشته مونږ کړې ده او خپل سفر هم جاري ساري ساتلی دی. نو خامخا انسان وږی کېږي تږی کېږي. ما تاسو ته ویلو چې د کم دغه چې راځي که نه د دریای پنجګوړه دی باندې د لرګو دا پولونه دي ښکلي مزیدار. نو دا ډېر خوند کوي او ډېر ښه فیلینګ خلکو له ورکوي. دا سینري ورسره ډېره ښکلې ښکاري. او بل خبره دا ده چې دا سفر تاسو کوئ ګمراهټه پورې دا دریای پنجګوړه هغه تاسو به سره به بهیږي دغسې د روډ غاړې ته او ډېر خوند کوي. تر اخره کومراټ سره پورې چې تاسو ځئ هم دا د دریای پنجګوړه تاسو سره بهیږي. وګوره دا ګرم ګرم وږي چې ورسره خوري او هم دا موسم انجوای کوي او چکر لګوي. دې ډېره بېله مزه وي. او یو بل خبره تاسو چې ځئ نو دغسې ښکلې علاقې هغه به تاسو ته مخې ته راځي. نو تاسو هغه ځای کې ودرېږئ او دا نظارې نه خوب انجوایمنټ هغه کوئ. نظارې ګورئ. دې پیدا به تاسو ته دا وي چې تاسو به هم سکون تاسو ته میلاویږي. ګاډي کې ډېر ساعت هغه ناسته وي نو سړی تنګېږي. انسان تنګېږي خامخا او بل ګاډی هم ګرمیږي. نو ګاډی به هم لږ په سکون کې وي او تاسو به هم په سکون کې یئ. سفر به هم ډېر په آرام سره وي. دا اوس مونږ خال رباط او خواګرام دا علاقې مونږ قابو تقریبا کراس کړی او بره ډېر واړې طرف ته روان یو. دا تاسو یې نه خواګرام چیک پوسټ اپر دیر علاقې کې مونږه
اوس انټری کوو. بورډ کې تاسو وکتله اخاګرام به په صاحب آباد دا مختلف علاقې دي. تاسو کومراډ ته ځئ دا علاقې په تاسو ته مخکې راځي. هر علاقه انجوای کوئ مزید واخلئ او ویډیو وګورئ. خو وګورئ تاسو کوم علاقې ګورئ دا د اپر دیر لوور دیر مونږه کراس کو اپر دیر کې داخله مونږه وکړه او ټریولینګ کو په اپر دیر کې. څومره چې علاقې تاسو ته اوس په نظر راځي دا ټول علاقې دي د اپر دیر. وګورئ دا ځای په ځای تاسو ته دا پولونه ښکاري. ډېر په ښکلي اندازه سره دا جوړ شوي دي او ډېر خوند کوي ډېره مزه کوي چې تاسو دې ته ګورئ. اوس دا مونږ داخل شو واړی بازار ته. دا تاسو چې کوم بس بازاري نه دا دی د واړی بازار. واړی بازار اوس بازار کې تاسو ته زیات تر فروټ کم ښکاري. هغه دی آم پلو کا بادشاه آم. نو مونږ دا فیصله وکړه چې دې ځای نه به مونږ ځان سره دا تازه امونه راواخلو او مخکې چې مونږ څومره هم علاقې انجوای کوو یا کم ځای مونږ ودرېږو دمه کوو نو دې نه به لږ ځان سره خورو. او بل خبره تاسو ته وکړم دا کم دریای پچکوړه بهیږي دا چې څومره بره ځي دا هغومره یخیږي. نو په دې کې چې دا آم کې دی نو دا ډېر ښکلی یخیږي او ډېره مزه کوي چې بیا یې خوري. نو په دې موسم کې چې تاسو ځئ ځان سره آم خامخا واخلئ. بره دیر علاقو کې زیاتر دا پښتو کې چې تاسو ورته غواګای وای یا ډبل سیټر ورته وای دا ګاډي ډیر زیات وي او دلته خو سی ان جی ګاډ والا سوچ ما کوي ځکه چې زیاتر هم دغه پېټرول ډیزل والا ګاډي وي ځکه چې دا چړیانې د ارسا کراس کول دومره آسان کار نه دی. ناسومره ویډیو مونږ کوو دا په موبایل باندې مونږ دا ویډیوز روانو. اوس چې کمې علاقې ته موږ داخلېږو هغه دی صاحب آباد اپر دیر صاحب آباد. دا کم بازار چې راځي دا صاحب آباد بازار دی او دې نه مخکې د تبلیغو یو دغه راځي مرکز. اپر دیر کې چې د تبلیغ کم مرکز دی هغه به هم تاسو ووینئ په هغې باندې اوسه پورې هم کار سټارټ دی او یو تبلیغ مرکز تیر شوی دی په تیمارګره کې لوور دیر کې هغه د لوور دیر تبلیغي مرکز دی او دا د صاحب آباد اپر دیر تبلیغي مرکز دی. بل د مزې خبر دا ده چې دا تبلیغي مرکز خپل بجلی هغه په خپله تیاروي. د دې دریای پنجکوړه نه یو غټه نالۍ هغه راویستې ده سیمټي او هغه دې نه پاس کېږي د تبلیغي مرکز کې دې نه پاس کېږي او دې خپل مشینزي هغه لګولي او بجلی پیدا کوي. دویم پارټ زموږ د کومراډ تپاچکر ویلاګ باندې په ختمېدو دی. امید لرم چې تاسو به دا پارټ هم خوښ شوی. دریم پارټ هغه انتظار کوئ انشاءالله هغه به هم زر مونږ اپلوډ کو. ډیره مننه.